سلامونه می قبول کړئ د خان کلیک چینل درنو مینوالو تاسو سره یو تازه او دردونکې خبر شریکوم چې یو ښځه را پاسېدلې ده او خپل 3 بچي وجلي دي. واقعیت سوا او ولې د خپل خاوند نه تنګ راغلي ده چې خپل بچي وجلي دي. دا ټول تفصیل او معلومات تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. درنو دوستانو دا واقعیا چې پرون شوې ده ویل کېږي چې د ښځې خپل وکلن زوی ایان 4 کلنه لور مسکان او 3 کلنه نور شامل و چې دغه ښځې په خپله په چاقو باندې په خپلو بچو باندې ګزارونه کړي دي. ویل کېږي چې دا ښځه د خپل خاوند نه ډېره زیاته تنګه راغلې وه. هر وخت به یې په خپل منځ کې لانجې وي، جنګونه به وو. نو د دې وجې نه دا ډېره زیاته تنګه شوله او په خپلو بچو باندې د چاقو ګزارونه کړي دي چې 3 واړه بچي وجلي دي او بیا په خپله هم د خودکشۍ کوشش کړی دی خو په خپله بیا بچ شوې ده. دا واقعه د اسلام آباد په شهزاد ټاون کې مخې ته راغلې ده. ویل کېږي چې دا ښځه د خپل خاوند ډېره زیاته تنګه وه او په کورنۍ کې داسې مشکلات او جنګونه وو چې دې نور نه غوښتو چې ژوند وکړي. قدرمنو دوستانو کله چې د ریسکیو ټیم ته دې معلومات شوي دي نو هغوی زر تر زره رسېدلي دي. زخمي ښځه یې پیمز هسپتال ته رسولې ده او نور ماشومان چې کوم مړه هغوی هم همدغه هسپتال ته رسولي دي او د زخمي ښځې علاج معالجه هم شروع ده. دا یو افسوسناک خبر چې تر تاسو مو در ورسوو. یقینا چې ښځې زیاتې هم کړی دی چې لانجه خپل خاوند سره وه او پکې خپل واړه او ګلالي ماشومان وجلي دي. د ویډیو د کتلو مو ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو موږ سره ویډیو تر اخره وکتله. خان کلیک چینل در سره هم سبسکرایب کړئ.